نن ټاپک زمونږ سی ایس ایس کې د لینکس په باره کې دی. څه باره کې؟ د لینک په باره کې خبرې کوو چې یو لینک جوړ کړو نو هغې ته ډیزاین څنګه ورکولی شو، د دې په باره کې زه تاسو ته خبرې کوم. نو اول به یو فایل مونږ سیو کړو ځان سره ډیسکټاپ باندې او دې ته به یو فولډر نوم ورکړو، مثال سی ایس ایس لینک نوم به ورکړو او لینک ډاټ HTML به دې ته نوم ورکړو. لینک او زه به ولیکم لینکس، دا به ځان سره سیو کړم او دلته به زه راشم ولیکم سټایل به ولیکم او سټایل به تاسو کلوز کړئ. بیا دې کې مونږ چې کله کوډ کوو نو اول به لینک جوړ کړو هیډینګ 2 سره، دا به ځان سره کلوز کړو. زه به ولیکم A او د هغې نه پس به ولیکم دې ځای کې مثال هیش به کېږدو، لینک چې کله تاسې سره نه وي نو هیش کېدی. مثال ما ولیکل هوم، بیا به زه ولیکم A همدغه شانته زه به ولیکم دا شانته هیش به کېدم ولیکم اباوټ A به ولیکم او د هغې نه پس به راشم هیش به کېدو، زه به ولیکم ګیلري A به ولیکو هغې نه پس به هیش کېدو، بیا به ولیکم زه فار ایگزامپل هوم اباوټ ګیلري او دا شان کانټیکټ از نور هم ته لینک جوړې ته جوړ کړه. خو زما صرف د څو دانې لینک شو دا مې راواخیسته، دا خو د HTML لینک شو او ساده دی. نو دې لپاره به ډیزاین مونږ ورکړو، مطلب سټایل به ورکړو. د دې په اړه باندې زه لږ خبرې تاسو ته کوم. نو کله چې دې ته ډیزاین ورکړو په دې کې څو خبرې دي. اولنۍ خبره چې کوم دا لینک چې کله ډیزاینو A visited یا اولنۍ خبره په دې کې موږ سره ده. تر ټولو لومړنی آپشن چې موږ سره راځي که نه هغه د څه په نامه راځي؟ A visited په نامه باندې راځي. تاسو ته ښکاري که نه A visited آپشن دی د دې په نامه باندې اصلا کې دا راځي. نو دا A visited آپشن چې دی دا د دې لپاره استعمالیږي چې موږ د دې لپاره اول خو A visited یا A صرف ولیکئ خلاص. مثال موږ د دې کلر به څنګه وي کلر، نو ته راشي داسې کې ولیکم کلر باید فار ایگزامپل وایټ وي. نو سمپلی چې کله هم دا ریفریش کوي کلر وایټ راشي. وایټ به زه نه حالم ځکه وایټ هلته بل کلر دی، اورنج کلر زه حالم اورنج. کله چې دا موږ ریفریش کوو د دې کلر اورنج وي. زه هم دا انډرلاین دی نه نو ټیکسټ ډیکوریشن نن کا دی انډرلاین بیا نه راځي. دا سیو که ځان سره د هغې نه پس دا ریفریش کا انډرلاین ختم شو. دویم دا چې د دې ترمنځ باید مسافه وي. نو ولیکم پیډینګ 10 پکسل راشي، دا لږ ریفریش که ځان سره دې ترمنځ به هغه سپیس هم راشي. مثال الاین دی، زه الاین مارجن چې کوم دی هغه چې ته وایي تاسو ورته آوټ، نو دا به ډیفالټ سینټر ته په دې مارجن آټو سره نه راځي. هغه موږ ویلو چې کله یو ډیپ ټیګ موږ سره وي هغه کېدی شي. لکه مثال دې ځای کې دا هیډینګ 1 هیډینګ دا پرېږدم، دلته به ولیکم زه ډیف کلاس از ایکول ټو لینک ال کې د دې نوم شو او دا زه کلوز کوم خلاص. خو چې آینده کې کله زه ولیکم ډاټ ال کې زه ولیکم او زه ولیکم مارجن آټو ولیکم، دا سیو کم له ځان سره، دا به ډیفالټ چېرته راځي سینټر. اول خو د دې لپاره موږ اندازه ورکړو کلاس از ایکول ټو دې لپاره به اندازه ورکړو او ویت به ورکړو. مثال موږ ویت 100% واخیستو. هایډ به ورکړو، هایډ فار ایگزامپل زه ورته ورکړو 40 پکسل او بیا د هغې نه پس به دې ته موږ څه ورکړو بیکګراؤنډ به ورته ورکړو مثال ګریډ. دا 100% په ځای باندې تاسو 1500 پکسل والی راشي، دا لږ ریفریش کړئ ډیفالټ چېرته راځي سینټر ته. و د لین هایډ کې تاسو ولیکئ لین هایډ کې چې دغه کې A کې لین هایډ ولیکئ او لین هایډ څونه ورته والی 40 پکسل بالکل منځ کې راځي موږ سره که نه دا شی. او دا پیډینګ چې تاسو اخیستی دی په دې کې نو پیډینګ به ولیکئ خو کوم طرف نه به سره ولیکو
लेफ्ट तरफ पेडिंग कम तरफ ना ورکه ورته पेडिंग انلی ہے पेडिंग ته ضرورت هم نشته دا به لږ لرې کړو یا पेडिंग ته که ضرورت وي ورته ورکړئ पेडिंग مثال 14 پکسل 14 نه مثال 18 پکسل څونه چې تاسو والي د دې ځنه والي شلم اخیستی شو صحیح شو که نه شلم اخیستی شو په دې کې دا موږ واخیسته بیا مثال 100% که دا والو نو دا به مکمل لینک به د دې د پاسه راځي مکمل به داسې راشي او که مثال په دې کې دغه موږ د مثال ولیکو باډي او دا مارجن 8 وکړو دی به څه وکړي دی به دا داسې فل راغلی نو د دې لپاره اصلا کې دا موږ اخیستی شو مارجن چې کله 8 شي دا مطلب فل راځي دلته لینک شکل کې راځي که نه هیډینګز 2 دی نو زه به دا هیډینګ ورته لږ کم کړم هیډینګ به چې والم ورته 3 دلته به دا هم 3 کړم دا به سیو دا شانته نو ا لینک مطلب دی چې اوس ګوره دلته داسې مې ویلی شو ا ویزیټډ کله چې په دې باندې کلیک وشي نو بیا څه وشي کلر باید ګرین شي دا سیو که ریفریش کړه ګوره کله چې ګرین راځي موږ سره که نه کله چې کلیک پې وکړو موږ لینک باندې کلر یې ګرین شي او که موږ ولیکو چې ا اکټیو چې کله کلیک پې موږ وکړو نو بیا ډیفالټ یو کلر به څنګه شي کلر باید موږ سره یلو شي یلو ور اکټیو مطلب چې کله کلیک پیو کې دا بټن تعالی نه پریخي دې ته موږ اکټیو وایو نو بیا دا کلر څنګه راځي موږ سره نو الو کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو او دا پرېږدو او دې کې دریم آپشن دی هغې ته څه ویل کېږي ا اور هاور دې ته ویل کېږي چې دې کلر باید موږ سره فار ایگزامپل اورنج شي چې کله موږ ورنږدې شو دې کلر باید موږ سره فار ایگزامپل ډارک بلو شي یا ډارک ریډ شي کلیک لا نه یې کړی تاسو خیال شته که نه نو دی به داسې راځي کله چې کلیک پې وکړي نو دې لپاره بیا دا استعمالوم وکړه دې فرق دی چې هغې باندې کلیک تا وکړې او دې باندې چې کلیک تا نه یې کړې هسې دا موس پې درېدلی دې ته دې فرق دی ګوره شر یو ته ورنږدې کېږي اټومیټیکلي دې ته به دغه کېږي دی فرق دی اوس ګوره زه دا لږ کلوز کوم دا براوزر خیر لږ ریفریش شي دا براوزر دې باندې زه کلیک کوم ډیفالټ خو دا کلر نه دی که نه یو بل براوزر کې به رانیو ډیفالټ دا کلر دی چې کله کلیک پې وکړو بیا کوم کلر شي ګرین دا اکټیو ولې کار نه کوي تاسو سره چارجر خو نشته دی ډېر لږ زر کنیکټ کړه چې دا بند دې شي دا کار نه کوي تاسو سره شته د ویزر کنیکټ کې ودا غره په بیا ریکارډ خرابېږي
extra. Con talar ahí. صحیح ده. نو دې لپاره بیا اصلاً کې له دې نه استفاده کولی شو. نو لینکس شو. اوس ګورئ زه ما په دې کې بیکګراوند هم ورته چینج کړو. ګوره بیکګراوند مثال اورنج کلر، اورنج بیکګراوند باید اورنج شي. بیکګراوند اورنج داسې راځي که نه. اوس لږ صبر وکړه. رایټ کلیک اوپن ویت دا براوزر کې چې کلیک وشي نو مطلب هغه هسټري پاتې شي، همسې پاتې کېږي هغه لینک کلوز شي، بیا بېرته اپډیټ شي، دی بیا تاسې ته ښیي. تاسو خیال شته که نه؟ خو دې دونه غټ غټ ولې ښیي؟ ځکه چې هلته مونږ شی ورکړی دی پیډینګ. دا زیرو که اوس دې کې پیډینګ ته ورکړه، خو د کوم طرف نه یې ورکړه؟ لیفټ شل والا. زما دا لیفٹ طرف نه عمومي پیډینګ ورکړه، لیفٹ طرف نه ورکړه. همدغه پیډینګ چې دی د کوم طرف نه ورکړه؟ رایټ طرف نه. دا لږ ځان سره سیف کړه، ریفریش کړه. خو زه چې کله په دې ابجیکټ باندې ودرېږم اوس دا باید هغه برنۍ او لاندنۍ حصه باید دا ټوله ونیسي. نو دې لپاره به څه کړو؟ وبه لیکو پوزیشن ابسولوټ. پوزیشن ابسولوټ نه پوزیشن ریلیټیو. داسې راځي پوزیشن ریلیټیو او ډسپلی. ډسپلی مونږ لا نه ویلې که نه، ډسپلی به څنګه والو؟ بلاک. بلاک کې به یې والی دوه قسمه ډسپلی لرو، ان لاین بلاک به یې والو. صحیح شو که نه؟ وګورئ د هغې مطابق دا راځي. اکټیو چې کله کلیک پې وشي خیر هم شته، کله یې زیړ شي. نو دا موږ سره لینک دی او دا اصلا کې یو ریبن شو چې موږ ډیزاین کړو. دا 40 په ځای دا 50 کوي. دا لین هایټ دا دی که نه، دا هم 50 والی. صحیح شو که نه؟ دا شو. دې خبرې ته هم خیال شته که نه؟ اوس یو نفر وایي دا باید مخکې نه په همدې کلر کې، دا د سر خبره باید مخکې نه په همدې کلر کې راشي. دا به څنګه مخکې نه په همدې کلر کې راولو؟ دلته به ولیکو، دلته داسې ولیکو ا ډاډه ا به ولیکو، بیا به ډاډ ولیکو، څه به ولیکو؟ کلاس سلیکټر کې جوړ شي. بیکګراوند به څنګه والو؟ اورنج. کوم یو مخکې نه ته اکټیو کول غواړې؟ کلاس از اکول ټو څه شی؟ اکټیو. کلر یې هم هماغه شان دی که نه؟ کلر به یې څنګه وي؟ کلر یې وایټ وي. خیال هم شته که نه؟ دې شکل سره څه ګورې دا شي. अब मख के एक्टिव भी और दा कलर दी तो मख के वाक़िब कलर की और दा बदे कलर के राइजिंग सर
نو داسې مسایلو دپاره بیا دا استعمالیږي. راشي دلته او دې کې ګوره ما د چی نه استفاده وکړه، بکس نه. که بکس استعمال نشي بیا دغه کلرونه او دا بعضې شیان چې و دا پکې نه کېږي. ګوره ها ډېر ټیک داخل کې بکس شیډ والا او که نه 10 پکسل 10 پکسل 20 پکسل RGB کلر سره RGB سره A 200 110 110 150 0.0 یو مینو شکل سره شیډو هم څنګه شي دا 110 نه څونه تاسو اکثره سایډونه کې لیدلی چې شیډو غوندې لري، ما هم شیډو ورکړه. دا زموږ د لینس ریلیټډ آپشن و. بیا دې کې مینو څنګه جوړېږي لکه څنګه چې دا مینو ده تاسو دلې سایډونو کې که نه مینوګانې مینز نو هغه بیا زه به تاسو ته دا درې خبرې تشریح کوم. هغه بیا ډېر اوږد ټاپک دی، په هغې کې موږ سره لیست مونږ HTML کې ویلي وو. نو هغه بیا بل کلاس کې ته وایم خو دا ډسپلی چې ما ولیکله دا مونږ نه وه ویلي. ډسپلی اصلاً کې مونږ 3 قسمه ده. یو انلاین ډسپلی ده. انلاین ډسپلی څنګه وي؟ انلاین ډسپلی داسې چې دا لیکنه به په لاین کې راولي، خو دا لینک څنګه وي چې کله ته په دې ټکس باندې ودرېږې لینک به ګورې د ټکس نه لاندې لینک نشته، د همدې ټکس نه لاندې لینک نشته. ټکس د پاسه به درېږي بیا به لینک وي. او بیا انلاین بلاک څنګه؟ انلاین بلاک داسې چې د لینک شاوخوا چې څونه سپیس دی، یو به دی چې انلاین بلاک به داسې چې په لین کې به وي، دویم دا چې د دې څونه شاوخوا پاسه وي لاندې ساحه ده د بکس ریلیټډ هغونه به دا اندازه نیسي. ورته ته په دې باندې دې سنډه باندې کلیک کړو، دې هوم باندې وکړه، اوس په دې سنډه باندې کلیک کوم اباوټ دا شو. او بلاک صرف لپاره استعمالیږي ډسپلی بلاک. دا ډېر زیات استعمال والا خبرې دي. ګوره ښه بلاک د دې لپاره استعمالیږي چې دا اوس انلاین کې دي که نه، زه نه انلاین کې نه دی لاندې ترتیب سره. اکثره مینوګانې تاسو داسې ګورئ W3 سکول کې چې کوم لینکس دي تاسو لیدلي هغه داسې دي که نه، هغه بلاک سټایل دی. او پاس مینو چې کوم د هغه کوم یو ماډل ده هغه انلاین بلاک. تاسو هم داسې کولی شئ، د دې لپاره دا اخیستی شي. نو زه به ډیفالټ دا څنګه وسوالم، ضرورت زما انلاین بلاک ته دی، انلاین بلاک په والم دا به ریفریش کړم. پوه شو مقصد باندې تاسو څه پرابلم شته دې ځای کې؟ نو لینکس کې ما د کومه نور بله خبره خو نه ښکاري. یو هغه ټاپک دی، نو هغه ټاپک به انشاءالله بل کلاس کې زه تشریح کوم درته. لینکس به بیا هم دلته وګورو، صحیح ده، که کومه خبره یې پاتې هغه به مو وکړو. را روان هفته کې انشاءالله ختمېږي. او شنبې را روان دی پنجشنبې پورې انشاءالله. سیسیز وکنه ګوره دلته دا اوس ګوره دا کوم ماډل ډسپلی ده؟ دا بلاک. او دا کوم ماډل ده؟ خو دې کې ګورئ دا ان بلاک انلاین بلاک. او دا مینو ده، دا مینو څنګه جوړېږي په دې به خبرې کوو. دا ډېر ښه ویب سایټ دی، د ورلډز لارجسټ ویب ډیولپر سایټ. ډېر کار شوی دی دغه کې پکې دغه ته ویب ریلیټډ خصوصا HTML CSS شته، دا ټولې ژبې پکې دي که نه؟ او د ویب ریلیټډ دي که نه؟ بس دی کافي دی دا.
خو بوسټریپ دا لږ ښه دی مطلب د ډیزاینینګ دپاره دا ښه دی به دا بوسټریپ ورسره چې زده کړي بس نور کافي دي نور ضرورت نشته بیا جیکیوري پلګینز دي هغه دونه سخت دغه نه دي جیکیوري هم ډېره ایزي ده ایجیکس لږ سخت دی ځکه چې هغه زیاتره د دغه کې استعمالیږي سرچینګ سیستم چې تاسو ګورئ که نه دې سیستمونو کې دا ډېر استعمالیږي ایجیکس یو سرچ یو ریکارډ موږ سرچ کړو ډیټابیس کې په کوم ترتیب سره سرچ کړي مسایلو کې دا ایجیکس موږ استعمالو او جیکیوري چې د ډیزاین لپاره استعمالیږي او بوسټریپ هم د ډیزاین لپاره لکه سی اس اس سلایډونو لپاره استعمالیږي بټنز ډیزاین لپاره استعمالیږي باکس ډیزاین لپاره استعمالیږي دې شان لپاره دا بوسټریپ او هغه استعمالومو فارم ډیزاین لپاره استعمالیږي نو ګوره دې کې دا مینو چې تاسو ته ښکاري که نه دا مینو ده اوس مثلا دا به په یو ایل باندې او ایل او ایل باندې دا ډیزاینېږي نو دلته لینک وګوره لینکس دا دی که نه دې پسې ټاپک زموږ بیا لیست دی نو لیست کې بیا هغه مینو هم راځي هغې ته نیویګیشن مینو وایي ښه یا ډراپ ډاون مینو ته هم موږ ویلی شو چې مینو څنګه کلیک کړو ډراپ ډاون ای لاندې طرف ته خلاص شي نو ګوره لینکس کې ما همدا خبره وکړه ای والا خبره ما تاسو ته وکړه او بیا د هغې مطلب ای لینک ای وزټډ ای لینک او ای ډایرکټلی کنه دا یوه خبره ده یا ای لینک لیکو یا ګوره نارمل انوزټډ لینک نارمل بس ای ولیکه دا بس صحیح ده او که لینک دې ولیکلو هم پروا نه کوي او ای وزټډ او دا آپشن خو تاسو پوه شوي په دې باندې د لینک ریلیټډ هم دا آپشن وي بیا ټیکسټ ډیکوریشن دې ته ویل کېږي چې هغه انډرلاین راځي که نه کوم چې هلته ما وویلې دي هغه ختم شو او بیکګراوند هم ویلې دي ای لینک او ای وزټډ دی ټول په یوه دغه کې استعمال کړي دي ای لینک او ای وزټډ په دې شکل سره هم لیکلی شو ګروپ سټایل سره او انډیویژولي هم لیکلی شو او نور پکې څه لینک کې خاص نشته دی نو په دې لیست باندې یو کلاس مکمل اخیستل پکار دي ځکه د براون مینو جوړول دي دا به روان کلاس کې انشاءالله ته وکړو صحیح شو څه پوښتنه شته